ملګرو په سوشل میډیا باندې دا تصویر چا شیر کړی و او لیکلی و ورته وایي د علي خان سترګو ته وګورئ چې دا چاته دي. کم علي خان چې کم نظم ویل دی د هغې نه پس چې په علي خان باندې کم تنقید روان دی هغه به ستاسو وړاندې وي. همدغسې دا تصویر پکې هم چا شیر کړی و چې د علي خان سترګې چاته دي او داسې حرکت کوي. نو داسې ډېره زیاته د شرم افسوس خبره ده چې موږ یو پښتون ورور هغه دونه ځای ته ورساو چې هغه موږ په دې مجبوره کړو. کم که تاسو خیال وي پرون د هغه ویډیو راغله په هغه کې پوره وضاحت وکړو د نظم په حوالې سره هغې هر څه وویل چې آیا په نظم کې دونه څه شته نه. زه به دا ویم ګورئ چې علي خان اوس که چېرته فرض که ګانه ویلي وي نو چا به پرې دونه تنقید نه کولی خو هغه داسې نظم ریکارډ کړو داسې یو نظم یې ویلو د هغې د وجې نه اوس خلک لګیا دي او په هغې باندې تنقیدونه شروع کړي دي او یوازې دا نه د هر پیړ سره ریلیټډ خلک به مونږ وایو پښتونخوا کې هغه راپاڅي په هغې باندې تنقید کوي. که مونږ افسر افغان وګورو دین علاوه نور خلک هغه هم په په کم علي خان چې دی تنقید کوي وایي چې آیا دې له دا ویل نه و پکار چې دې دا کم نظم ریکارډ کړی دی. ډېره زیاته د افسوس خبره ده که مونږ وګورو نور ملکونو ته په هغه کې که داسې د هغو کم داسې یو سوشل ورکر یا دین علاوه یا نور داسې د خیر ښېګړې یو کس که چېرې د سوشل میډیا د لارې یا د نور څه د لارې هغه مخکې ځي هغه کوشش کوي چې هغه په مخ په وړاندې بوځي. خو د بده مرغه زموږ پښتانه داسې قوم دی چې یو کس هغه په مخکې ځي نو هغې د لاندې راوستلو کوشش کوي هغې له به خپې وهي و به لاندې طرف ته راولي. نو موږ له هم پکار دي چې موږ هم دا پښتانه هغه په خپل منځ کې داسې یو اتفاق جوړ کړو که یو سړی د سوشل میډیا د لارې د بلې لارې مخکې کیږي چې د هغې موږ भरपूर سپورټ وکړو دا بغض او کینه هغه د خپل زړونو نه نوره لرې کړو او خپل پښتون ورور چې دی هغه په مخ وړاندې بوځو. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.